د نن ورځې کورونا په هکله د سیمې او نړۍ تازه راپورونه، سیاسي او نور جالب راپورونه له موږ څخه ډیر په لنډو ټکو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. عمران خان د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولسمشر غني پر خبرو غبرګون ښودلی دی. عمران خان وایي د سولې په برخه کې اوسنی پرمختګ د پاکستان له همکارۍ رامنځته شوی دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د پاکستان د رول ستاینه وکړي. د عمران خان په خبره د افغان حکومت او امریکا پر کړنو لږ څه تم کېدل پکار دی چې دوی په 19 کلونو کې په جګړو افغانستان ته ثبات او سوله رانوسته. تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي و چې طالبان دې له پاکستان سره اړیکې پرې کړي او په دې توګه دې ثابته کړي چې دوی خپلواک دي. غني ولسمشر غني د کورونا وایرس مخنیوي په موخه هرات ولایت ته 400 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. نوموړي نن د هرات ولایت اوسیدونکو ته د ویډیویي پیغام په ترڅ کې ویلي د کورونا ناروغۍ د څېړنې او مخنیوي لپاره به یو لوړپوړی دولتي پلاوی هرات ولایت ته واستوي. کورنۍ وزارت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې 150 کسان د احتکار او په لوړه بیه د توکو د پلورلو په تور نیول شوي وو. په هیواد کې د کورونا وایرس له خپرېدو او وضعیت څخه په ناسمې استفادې د شرکتونو، سوداګرو او دوکاندارانو د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. کډوالو چارو وزارت له کورونا ځپلي ایران څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدو افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د ورځې په اوسط ډول له ایران څخه 6,000 کډوال د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته راستنېږي. هیواد ته د دې کډوالو راستنېدو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي او خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل ټولې پولې باید تر جدي څارنې لاندې ونیسي او ځانګړې توګه له ایران څخه راتلونکي کډوال باید قرنطین کړي. غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لومړنیو خوراکو توکو له کمښت سره مخ نه دی او له هندي 15,000 ټنه غنم نږدې وخت کې را رسېږي. ولسمشر غني هم د سې شنبې په ورځ ویډیو پیغام کې له افغانانو غوښتل چې د بیو لوړولو لپاره پر ګنګوسو باورونه کړي چې دا ناروا ګټې ترلاسه کولو لپاره کیږي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري کورونا ته د چینایي وایرس نوم کارول د چین حکومت په غوسه کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شانګ ویلي دي چې ټرمپ په دا ډول اصلاحاتو سره چین بدنامه کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وایرس باید په بدنامونکو نومونو باندې یاد نه کړل شي او باید په نړیواله همغږۍ مخه ونیول شي. د اروپایي ټولنې استازی وروسته تر هغه چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویل چې دوی په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له نړیوالو روغتیایي مؤسسو او دغه راز د روغتیا له نړیوال سازمان سره همکارۍ او همغږۍ ته چمتو دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی رولاند ګوبیا ویلي هر وګړی له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتابه لپاره باید لومړی ګام په افغانستان کې اوربند وي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي چې پر مستندویه توکي د مالیه ختمه او اغیزمنو سیمو ته د لاسرسي په موخه د امنیت تضمین وشي. د سعودي عربستان حکومت سلګونه حکومتي کارکونکي د اداري فساد په تور نیولې. یاد کسان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون په واسطه چې مشري د ولیعهد محمد بن سلمان په غاړه ده نیول شوی. د سعودي عربستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي کمیسیون په خپره کړې اعلامیه کې دغه نیونو پخلی کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د اداري فساد او بړو پر وړاندې د مبارزې په ترڅ کې د 219 تنو دولتي کارمندان په ګډون 298 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. امارات د متحده عربي اماراتو په ډیری سترو او مشهورو جماعتونو کې د 4 اونیو لپاره په جماعت المنځ ځنډول شوی دی. د متحده عربي اماراتو د فتوا شورا ویلي چې د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره دغه اقدام کړی دی. رسنیو د امارات د مشهورو جماعتونو انځورونه خپاره کړي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نه تر سترګو کیږي. ولسمشر غني وروسته تر هغه چې پرون په کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خلکو پر حکومت د نه پاملرنې توندې نیوکې وکړې، ولسمشر غني نن په ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره د بازار د ثبات په موخه نوموړي نن له اړمنو کسانو سره د دولت له ستراتیژیکو ذخیرو څخه د 24,000 ټنو غنمو د توزیع امر کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د هیواد په شمالي بندرونو کې زرګونه غوړي هم موجود دي چې د ځینو ستونزو له امله تر اوسه بازار
بازار ته د عرضه کېدو اجازه نه ورکړل شوې. ژر تر ژره به بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غني د خپلو خبرو پر دوام ویل چې د هیواد سرحدي ګمرکونه به هم د 24 ساعتونو لپاره پرانیستي وي. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال هم زرګونه واګونه خوراکي توکي د شیرخان، حیرتان، تورغونډۍ بندرونو له لارې هیواد ته راواردېدو په حال کې دي. ولسمشر غني ډاډ ورکوي چې افغانستان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ نه دی او هیوادوالو باید د احتکار کوونکو پر شایعاتو باور ونه کړي. هندي رسنۍ ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې تر 21 پورې له افغانستانه د خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. د سرچینو په خبره هند وایي د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي په موخه دغه اقدام کړی دی. تر دې وړاندې ازبکستان او پاکستان هم له افغانستان سره د پولیو د تړلو خبر ورکړی دی. ازبکستان بیا یوازې سوداګریزو کاروانونو ته لار پرانیستې ده او افغان حکومت هڅه کوي له پاکستان سره هم سوداګري جاري وساتي. افغانستان بیا هم له ایران سره پوله پرانیستې پریښې ده او هره ورځ زرګونه افغانان هرات ته راځي. عراق ځینې سیمه ییزو رسنیو او دغه راز فرانس پریس خبري اژانس په عراق کې د امریکایي نظامیانو پر اډه د توغندیو برید راپور ورکړی دی. دا تر یوه اونۍ په کمه موده کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډه دریم توغندي برید دی چې ترسره کیږي. راپور کې د عراقي پوځیانو د یوې سرچینې له قوله راغلي چې د دغه هیواد د پلازمینې بغداد له لویدیځ څنډې څخه د بیسمایه په نامه د امریکایي پوځیانو پر اډې 10 توغندي توغول شوي دي. یا د سرچینې له دغو بریدونو څخه د وخت مرجوب په اړه څه نه دي ویلي. دا راکټي بریدونه وروسته تر هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډه ترسره شوی توغندي برید کې 3 سرتیري وژل شوي وه. چین له کوویډ-19 یا کورونا سره د مبارزې لپاره له ایټالیا سره خپلې همکارۍ ډیروي. د چین ولسمشر وایي چین به له ډیرو متخصصینو روغتیایي مرستې، درمل او اړین توکي ایټالیا ته ولېږي څو د رامنځته شوي غمیزې مخه ونیسي. نوموړي د ایټالیا له لومړي وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه به د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې تجربې سره شریکوي او هڅه کوي د دې وایرس د لا پراختیا مخه ونیسي. په مصر کې الازهر موسسې فتوا ورکړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جمعې لمونځ او په جوماتونو کې د نور المنځونو جماعت لغوه کول جایز دي. د BBC خبرې له مخې دغه شورا په بیان کې راغلي د ترلاسه شویو معلوماتو په رڼا کې چې وایي د وایرس اصلي ګواښ په اسانۍ او چټکۍ د هغه په خورېدو کې دی، نو دا فتوا د اسلامي شریعت د لوی موخ سره سمه ده چې هغه د ژوند خوندي کول او له ټولو خطرونو او زیانونو د هغه ساتل دي. کورونا ناروغۍ وروسته تر هغه چې اسرائیل کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی، دغه هیواد د 3700 نظامیانو د قرنطین پریکړه کړې ده. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کسان وروسته تر هغه قرنطین کړي دي چې پر یادې ناروغۍ د 7 پوځیانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی. د اسرائیلي پوځ ویان هم د دې خبرې د تایید ترڅنګ ویلي دا نظامیان ځکه قرنطین شوي دي چې په کورونا له اخته کسانو سره د اړیکو شک ورباندې شوی دی. بلخوا د وروستیو راپورونو له مخې د فلسطین په اشغالي سیمو کې پر کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 250 ته رسېدلی دی. هوایي شرکتونه کورونا وایرس د نړۍ ستر هوایي شرکتونه له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ 3 سترو هوایي شرکتونو سټار سکای، ټیم او ون ورلد نن د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له حکومتونو او ونډه لرونکو کسانو څخه غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس له امله د دوی سره خپلو فوقالعاده مرستو ته دوام ورکړي. اعلامیه کې راغلي چې دوی خپلې ډېرې الوتنې د حکومتونو په غوښتنه ځنډولې دي او له همدې امله له بېساري مالي او انساني فشارونو سره مخ دي. کورونا د لومړي ځل لپاره د امریکا په یو ستره جنګي بیړۍ کې د کورونا مثبته پیښه ثبت شوه. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې دغه ستره بیړۍ وروسته له دې د سینټیاګو په یو بندر کې ودروله چې د سمندري ځواک د یو سرتیري د کورونا ازمویښت مثبت راووت. دا د امریکا په پوځ کې لومړنۍ پیښه ده چې دا سرتیري څنګه په کورونا اخته شوي تر اوسه یې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو په لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل د جدي اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی وایي د افغان پوځ په لیکو کې د ماشومانو کارونه صفر ته راښکته شوي دي، خو طالبان لا هم په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او له دوی ګټه اخلي. د پکتیا د بشري حقونو د ولایتي دفتر رئیس نور احمد شهیم وایي دوی دقیق ارقام نه لري، خو د هغه سیمو خلکو معلومات ورکړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د په خبره د معلوماتو له مخې طالبان لا هم په خپلو لیکو کې د کم عمره کسان ګماري او د جګړو لیکو ته یاستوي. د په خبره د ملکی خلکو د خوندیتوب او د غراض بشري حقونو ته د درناوي لپاره باید
طالبان په خپلو لیکو کې د ماشومانو او کم عمره ځوانانو له ګمارنې او کارونې ډډه وکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.